د علم په نور روښانه دغه ځوانان د الهي کتاب له حفظ او ناظري څخه فارغ چې د اسلامي امارت چارواکو، دیني عالمانو او قومي مشرانو له لوري ورته د فضیلت پګړۍ ور پر سر شوې. دغه ځوانان چې ټول 55 کسان دي د میدان وردګ ولایت سیدآباد ولسوالۍ د تنگي درې ابن مبارک رحمت الله علیه له دیني مدرسې څخه فارغ شول. ملګري چې نن د سربندي ده دوی ته دوی کورنۍ ته د مدرسې ته او د مدرسې اراکینو ته استادانو ته چا چې دې کې مرسته کړې ده د ټولې درې ته مبارکي وایم. الله جل جلاله دې دغه نیکبختي موږ او تاسو له کلیو ښارونه نه رانه اخلي. دا چې نن د دې درې د څو تنکیو بچیانو د الله العظیم کتاب سره یو نوی نسبت قائم شوی، په دې مناسبت دلته د مبارکبادۍ او د خوښۍ یو مجلس جوړ ده. الله تعالی دې دغه نسبت د دوی لپاره ذریعه د خیر و برکت وګرځوي، د دوی د استادانو او د مدرسې د منتظمینو لپاره. دیني عالمانو او مسؤلینو دغه غونډه یوه پرتمینه غونډه وبلله او له فارغو شوو حافظانو یې وغوښتل چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. ځکه وجه همدا ده چې د موږ او د تاسو په افغانستان کې تجربه ده چې د موږ کوم نظامونه ساتل شوي، کوم خدمت موږ ته شوی دی، هغه هغو چک کړی دی چې د قرآن او د حدیثو د فقه د جزیاتو سره د دی توجه ده، د هغو سره تعلق دی. نو الحمدلله په ده باندې موږ ډېر خوشحاله شوو چې د دره کې په دبره لوړه سویه یو علمي مرکز دی چې د خلکو د زمنو دپاره یو استعداد جوړیږي. حافظان زیات خوښ دي چې د قرآن کریم له حفظ څخه فارغیږي او ډاډ ورکوي چې له خپلو زده کړو به د ټولنې د نورو ځوانانو د روزنې لپاره کار واخلي.